د خبرونو سرټکي د حکومت د لوړپوړو چارواکو ګډون د هیواد د څه د پاسه 3500 تنو مجاهدینو د فراغت په غونډه کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معین ټینګار د ګاونډي هیواد د شریرو عناصرو پر خنثی کېدو او په هرات ولایت کې د 21 کلنۍ دښمنۍ پای ته رسېدل. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د روان کال د لیندۍ میاشتې 11مه نیټه ده. زه هدایت همت یم او دا هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له ښوونیز مرکزونو د څه باندې 3500 تنو مجاهدینو د فراغت غونډه مراسمو پر مهال وویل اشغال او تحمیلي جګړو د هیواد ټولې زیربناوې له منځه وړي دي او په تیرو 20 کلونو کې هیڅ بنسټیز کار نه دی ترسره کړی. ښاغلي حنفي زیاته کړه د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په هیواد کې د بېلابېلو پراختیایي پروژو له پلي کېدو او دغه راز د پوهنې او روغتیا برخې ته ځانګړې وده ورکول شوې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال مولوي فتح الله منصور د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له ښوونیزو مرکزونو د څه باندې 3500 تنو مجاهدینو د فراغت غونډې مراسمو پر مهال وویل ګاونډي هیواد کې هغه شریري کړی چې زموږ د نظام پر وړاندې هڅې کوي باید شنډې شي. ښاغلي منصور زیاته کړه اسلامي نظام د سلګونو کسانو د وینې په قربانۍ راغلی او ساتنه یې پر ټولو فرض ده. دغه راز مولوي فتح الله منصور ټینګار وکړ چې له اوامرو باید اطاعت وشي او له اوامرو څخه اطاعت د شهیدانو د ارمان پوره کول دي. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي چې ډیر ژر به په پروان ولایت کې د څه باندې 983 میلیونه افغانیو په ارزښت د سړک جوړونې د 2 لویو پروژو چارې پیل شي. د هغه په وینا په یادو پروژو کې 641 میلیونه افغانیو په ارزښت د کوه صافي د 20 کیلومتره سړک او د څه باندې 342 میلیونه افغانیو په ارزښت د پروان ولایت د بګرام دوراهي جبل سراج سړک جوړونې چارې شاملې دي. ښاغلي حق شناس زیاته کړه چې د یادو لویو پروژو تړون د سړک جوړونې له شرکتونو سره لاسلیک شوی دی. او د پای خبر دا چې د هرات ولایت په کوشکرباد سنگي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو مسؤلینو علماو او قومي مخورو په منځګړیتوب د 2 قومونو ترمنځ 21 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې دښمنۍ کې د دواړو لورو څخه 2 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. د دغه وزارت په وینا ښکېلو لورو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د سولې په فضا کې ژوند کوي. د خبرونو پای له ملتیا مو مننه.